خیر دی که سړی جانان ته نه رسي خیر دی که سړی جانان ته نه رسي مینه کار د سود دی زیان ته نه رسي هسې بلاګانې ولو کال په کال هسې بلاګانې ولو کال په کال یو پکې هم سم شیطان ته نه رسي سلام درته کوم ملګرو په خپل پروګرام کښې احسان بیټنی صاحب چې له تاسو سره به تعارف دی په خپله وکړي خو حال پېښور کښې اوسېږي او نن موږ ته راغلی ده په ګوتو تاسو ته به خپل خوندور پروګرام ځینې ریکارډ کوو سلام درته کوو احسان صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام احسان صاحب زموږ ملګرو سره که خپل تعارف هم وکړې او بیا لکه څرنګه تا مې نوم واخیسته نو خو مې احسان د بیټنی یم د بځای کلي یم او د ګومل یونیورسټي نه مې فارمسي کړې ده او نن سبا په نوښار چې په یو فارماسوټیکل ده په هغې چې جون ورځې صفا کوو شاعري سره مو لږ ډېر شوق ته څه داسې ما د ګوډه لیکو خپل کلام احسان صاحب که د تاسو ته به یو غزلې څو شعرونه عرض کړم که په خټه زه انسان یم په فطرت ولا حیوان یم او په رښتیا که زه انسان یم د بېکسو به درمان یم او که په ښکلیو کې ممتاز یې د مینو شاهجهان یم او شعر دی چې هنایي ګوتې چې ښکل کړې بس په دې ادا قربان یم هنایي ګوتې چې ښکل کړې بس په دې ادا قربان یم او زه که پټ در پسې مرمه زه که پټ در پسې مرمه خو ستا هم د زړه ارمان یم او اخري شعر چې زه که پټ در پسې مرمه خو ستا هم د زړه ارمان یم او اخري شعر چې د درد ګمان پرې کېږي د احسان شعر ته حیران یم ډېر ښه احسان صاحب هغه یو د تاسو یو نظم هلمند هغه که د موږ ملګرو هلمند به بالکل ما خو هلمند نظم د جهاني صاحب د افغانستان یو ډېر زورور شاعر ډېر ښکلی شاعر چې ما په شاعرانو چې ډېر خوښ ته د هغه یو نظم و هلمند هغه د لوستلو نه پس دا ما لیکلی و او دا به تاسو ته واورم د جهاني صاحب نه ډېر په معذرت سره هلمند خدای گو جهانی چې ستا د چغو زور مې ولیدی یخې مې څپې شوې ساړه ساس کې کرنګونه شول مستې مې وغاړې د کلونو له خمار څخه ختم مې خوبونه شول حیرانه مې موجونه شول تا خو راته ویلي چې ژوندي به مړه اورونه سي ساس کې به یو کېږي ځینې جوړ به سیلابونه سي یو به سي راویښ به سي کوي به سي رهي به سي مات به زندانونه سي خپلواک به اولسونه سي تا خو راته ویلي چې شاهد به اسمانونه وي ژوند به وي بری به وي د فتح به جشنونه وي او تختی به پټیږي به میلما او قربانه رهزن موږ به یو قاضي به وي د عدل به حکمونه وي خو کوزه مې د خدای د خدمتګارو چغې واورېدې ویلې په افسوس افسوس شاید به اسمانونه وي ژوبله به وي مرګ به وي جړه او انګولا به وي لوټ به وي تالان به وي شاهد به دغه غرونه وي او خپلو کې په جنگ دی ورونه ګورې د جهاد په نوم ډک له پښتنو سینو به خدای ګله حدونه شي دا به د تاریخ په پاڼه تور دغسې پاتې شي ډک لکه کریو چې د ورونو ګړنګونه شي او یاد لره هلمند چې برباد به دا دشتونه شي یاد لره هلمند چې پردي به دغه غرونه شي او نه به شپون شپېلې وي نه رمې نه به شیلې وي ورانې به کېږدی شي او ساړه به دا اورونه شي خدای ګو جهاني چې ستا د چغو زور مې ولیدی ګورې نه د غروڅو کې سورې مې په ګولو شولې ګورې نه اوبه مې د افغان په وینو سرې شولې ګورې نه چې ناوې د وطن مې در په در شولې ګورې نه چې پیغلې د وطن مې بیا سرې شولې او لاړل تار په تار شول د افغان ملت درانه ټبر ولغړې د اوتغړې د ستړي او ستومانه شول څومره یتیمان شول څومره کونډې څه د پاره شوې څنګه در په در شول څنګه بې سر و سامانه شول یره د دشتو مې څنګه غېږه کې راغونډه شوه خروش مې د څپو هغه لیونۍ څنګه خاموشه شو روب د تورو کاڼو او وحشت د دنګو غرونو مې مست هغه غرور مې غرڅنی څنګه خاموشه شو او خدای ګو چې د هر وخت ایرمن مې پرزولی دی خدای ګو چې د هر وخت نمرود مې سوځولی دی خدای ګو چې د هر وخت ظالم ته مې ویلي دي ما هم له هر چا نه انتقام خپله اخیستلی دی او ته مې له فرنګ د مټو زور پوښتنه وکړه لږ څنګه یې په تیښته کې ویل چې دا خو غرونه دي څومره په وحشت به یې بچي سینې ته جوخت کړلو مزې اخوا مزې ګورې هلته نهنګونه دي او ای پښتنو ورونو سره یو شي یو قوت شي بیا ووایي لایق چې د چونغر ترانې ووایي یو ځلې چې بیا تیارې شي لرې د پښتون له کور یو ځلې چې بیا ټول د سحر ترانې ووایي او بیا چې اننګو کې د کابل مې سرخي ووینم بیا له کندهار چې د بارودو لوګي لرې شي وخاندي ښکلا چې د پغمان په نرمو شونډو کې بیا له ننګرهار چې د بارودو لوګي لرې شي
او بیا جلال آباد چې په جلال کې یو ځل ووینم بیا چې د غزني یخې چینې مې شنه سیندونه شي او بیا چې په مزار د سرو ګلونو څادر خور کړم بیا چې را واپس د پکتیکا پاسته بادونه شي او بیا چې د کونړ څپې ځګ ځګ شي سره مست شي بیا چې د آمو به مسکی شي ابشارونه شي بیا چې بدخشان لکه د لمر هسې روښانه شي بیا چې د چونغر ګټې ګلونه شي لالونه شي او یو ځل چې بیا افغانستان کې امن شي یو ځل چې بیا ګودر آباد اجري آبادي شي یو ځل چې بیا افغانان ښکل کړي د یو بل تندي یو ځل چې بیا ښارونه خات کوڅې آبادي شي. ډېره مننه ډېره زیاته مننه احسان صاحب د تاسو کو ملګرو یقینا چې ډېر په زړه پورې کلام خپل نظم او غزلونه تاسو ته احسان صاحب پیش کړل څرنګه چې موږ خوند ځینې واخیستی امید کوو چې دغسې خوند به تاسو هم ځینې اخیستی وي دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته ورسېدی او په بل پروګرام کښې به بیا هم سره وجود کېږو خو دا وخت مشترکه اجازت سره د ټولو ملګرو د لوی الله په امان.